ښځې د جنسي اړیکو پر مهال د نارینه‌وو دغه شپږ کړنې هېڅ نه خوښوي. د جنسي رابطې پر مهال درد احساس هغه بیا ځلې د درد احساس دی چې په نارینه‌وو او ښځو کې د جنسي رابطې او نږدې کېدو څخه وړاندې، د جنسي اړیکو پر مهال او له جنسي اړیکو وروسته په جنسي غړو کې پیدا کېږي، او دا ستونزې په ښځو کې تر ډېره بریده شایع ده. د نارینه‌وو دغه شپږ تېروتنې د جنسي اړیکو پر مهال د ښځو د درد لامل ګرځي. لومړی، د جنسي اړیکې پر مهال ضربه د لامل دی چې د روغتیا نړیوال سازمان په ګوته کړی. په افغانستان کې نښې ډېرې لیدل کېږي، ځکه چې دلته زموږ د ډېرو مراجعینو په وینا جنسي اړیکې سم جنسي تیری دی، او دا خبرې ډېر ځله ښځو ته له وړاندې هم ډېر وحشتناک انځورېږي، او ډېر نارینه تر اوسه هم د لومړي جنسي اړیکې په نازکوالي او احتیاط نه پوهېږي. دویم، په افغانستان کې په ځانګړي ډول د نارینه‌وو لپاره ګډ ژوند له جنسي اړتیاوو سرلوړو پرته بل هېڅ څه نه دي. په افغانستان کې چې کله واده کېږي او د واده شپه راځي، نو نارینه خپل ټول توان د خپلې اړتیا په اړوند فکر کوي او پلان جوړوي، او مقابل لوري او چمتووالي ته یې پام نه کوي. دریم، په ډېرې ټولنه کې ښځو ته دا خبره کېږي چې ګنې تاسو په دې خاطر خلق شوي یاست چې د نرانو اړتیاوو او تندې ورماتې کړئ، او بس ټول عمر همدې کړنې ته تیار اوسئ. دغه انځور د ښځو لپاره د جنسي اړیکو په برید کې د کرکې او درد لامل ګرځي، او تر ډېره بیا له جنسي اړیکو خوند نه اخلي، او په نورو برخو کې هم له خاوند سره ستونزې پیدا کېږي. څلورم، ویره، ډار، خصومات، غوسه. له جنسي اړیکو څخه شرم یو بل لامل دی چې د نړیوال سازمان په راغلي راپور کې په ګوته شوي، او دا خبره هم نیغ په نیغه له افغان ټولنې او د وګړو له اروايي حالت سره سمون خوري. غوسه هم یو له هغو هیجانونو څخه ده چې ډېری افغانان یې په مدیریت نه پوهېږي، او د ژوند په ډېرو برخو کې لمن ورغوړوي، او دا پورتنی مثال په ټوله کې د جنسي اړیکو پر مهال د کرکې او د درد لامل ګرځي. پنځم، جنسي اړیکې نه زده کړه او نه پوهاوی هم د روغتیايي نړیوال سازمان د یو لامل په توګه راپېژني، او دا خبرې د افغان ټولنې په څېر په یو بسته ټولنه کې خورا مهم اړخ او مورد دی. دا خبره مو په پخوانیو ویډیوګانو کې هم کړې وه، او بیا هم غواړو ووایو چې دلته په افغانستان کې هیڅ داسې مراجع او ادرس نشته چې په دغه برخه کې له ځوانانو سره مرسته وکړي، او ان څوک زړه نشي ښه کولی چې دا توبه ماته کړي او په دې برخه کې د عامه پوهاوي ورکولو میدان ته ورودانګي. شپږم، د نارینه‌وو د جنسي غړو په بد ګڼل او خطرناک انځورول هم د روغتیا نړیوال سازمان له لوري د جنسي اړیکو پر مهال د کرکې او درد لامل بلل شوی دی. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.